دا خلک کولای شي چې له انسانانو څخه خپل کړه وړه پټ کړي خو له خدای څخه یې نشي پټولای. هغه خو په هغه وخت کې هم له هغو سره وی چې کله دوی د شپې له مخې په پټه د هغه د رضا پر خلاف مشورې کوي. د دوی پر ټولو کړو وړو د الله علم چارپیر دی. هو تاسو خو په دنیوي ژوند کې د دې مجرمانو جنگ په خپل سر واخیست، خو د قیامت په ورځ به د دوی له لوري څوک جګړه وکړي. خنو هلته به څوک د دوی وکالت وکړي. که څوک بد عمل وکړي یا پر خپل ځان ظلم وکړي او له هغه وروسته له الله څخه بخښنه وغواړي نو الله به بخښونکی او رحیم ومومي. خو څوک چې بدي وګټي نو د هغه دا ګټه به د همغه لپاره وبال وي. الله پر ټولو خبرو خبر دی او هغه د پوهې او حکمت خاوند دی. او چا چې کومه خطا یا ګناه وکړه او د هغې تورې پر کوم بې ګناه ولګاوه هغه د لوی بهتان او څرګندې ګناه پیټی وتاړه. ای پیغمبره که د الله فضل پر تا نه وای او د هغه د رحمت نه برخوردار نه وای نو د هغو یوې ډلې خو په غلط پوهنه یعنی ګمراهۍ کې ستا د غورځولو فیصله کړې وه. په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغو له خپله ځانه پرته هیڅوک په غلط پوهنه یعنی ګمراهۍ کې نه غورځاو او تا ته هیڅ زیان نشو اړولی. الله پر تا کتاب او حکمت نازل کړی دی او تا ته هغه څه ښودلي دي چې تا ته معلوم نه او پر تا باندې د هغه مهرباني ډیره زیاته. د خلکو په پټو خبرو اترو کې زیاتره څه ښېګڼه نه وي. هو که څوک په پټه توګه د صدقې او خیرات لارښوونه وکړي یا د کوم ښه کار لپاره یا د خلکو په چارو کې د اصلاح کولو لپاره چاته څه ووایي نو البته دا ښه خبره ده. او څوک چې د الله د خوشحالولو په خاطر داسې وکړي هغه ته به موږ لوی ثواب ور په برخه کړو. خو چا چې د پیغمبر دښمنۍ ته ملا تړلې وي او د مؤمنانو له طریقې نه پرته په کومه بله لاره لاړ شي په داسې حال کې چې سمه لار ورته څرګنده شوې وي نو هغه به موږ په همغه لوري وخوځوو چې هغه لوري ته هغه په خپله ورګرځېدلی او هغه به دوزخ ته ننباسو چې خورا بد استوګنځی دی. د الله په وړاندې یوازې د شرک بخښنه نشته. له هغه پرته نور ټول څه بخښل کېدای شي چاته چې هغه بخښنه کول وغواړي. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه هغه په ګمراهۍ کې له حق نه ډیر لرې لاړ. هغوی له خدایه پرته د ښځینه بتانو بندګي کوي. هغوی هغه باغي شیطان معبود ګرځوي چې الله هغه لعنتي کړی دی. هغوی د هغه شیطان اطاعت کوي چې هغه الله ته ویلي و چې زه به ستا له بندګانو نه یوه ټاکلې برخه واخلم، زه به هغوی منحرف کړم، زه به هغوی په هیلو کې واچوم، زه به هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر د څارویو غوږونه څیرې کړي او زه به هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر په خدایي ساخت کې رد و بدل راولي. چا چې دا شیطان د الله په ځای خپل ولی او سرپرست ونیاوه هغه په ښکاره زیان کې وغورځېد. هغه له دې خلکو سره وعدې کوي او هغوی په هیلو کې اچوي خو د شیطان ټولې وعدې له غولولو پرته نور څه نه دي. د دې خلکو استوګنځی دوزخ دی چې له هغه نه به دوی د ژغورنې هیڅ لاره ونه مومي. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړي او ښه کارونه وکړي نو موږ به هغوی داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي. دا د الله رښتینې وعده ده او له الله نه به زیات څوک په خپله خبره کې رښتینی وي. د چارو عاقبت نه ستاسې په هیلو پورې تړلی دی نه د اهل کتابو په هیلو پورې. هر څوک چې بد وکړي د هغه سزا به ومومي او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅ کوم ملاتړ او مرستندوی ونشي موندلی. او څوک چې ښه عملونه وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې هغه مؤمن وي نو همداسې خلک به جنت ته ننوځي او د یوې ذرې په اندازه به د هغو په حق کې ظلم ونشي. او څوک دی ښه دینداره له هغه چا نه چې الله ته یې ځان وسپاره او په نیکوکارۍ لاس پورې کړ په یوه لاره لوري روان شو. د ابراهیم د مسلک پیروي وکړه، د هغه ابراهیم مسلک چې الله هغه په دوستۍ نیولی و.